د پروازونو په اړه چې ډیر شمیر کسانو پوښتنې کړې وې چې د افغانستان نه به اماراتو ته او یا هم سعودي ته څه وخت پروازونه خلاصیږي، نو باید ووایو چې تر دې مهاله پورې هیڅ کوم معلومات په دې باره کې نه دي ورکړل شوي چې ګواکې پروازونه به په نږدې راتلونکي کې خلاص شي، او تر څو پورې چې د کابل هوایي ډګر حالات نورمال شوي نه وي، تر هغې پورې به هیڅ کوم ملکي او تجارتي پروازونو ته اجازه ورنه کړلی شي. وروستي جزئیات د ویزو په اړه دا دي چې هغه افغانان چې غواړي په نوې کمپنۍ کې ویزه ولګوي، نو اوس صرف د دوبۍ ویزه ترلاسه کولی شي، او هغه د دوبۍ ویزه لرونکي کسان چې له ملک څخه بهر دي، د دوی ویزې په اتوماتیک ډول باندې د روان کال د دسمبر د 9 نیټې پورې تمدید شوي دي. د نورو دقیقو موضوعاتو لپاره هیله ده زموږ یوټیوب چینل سره